سلامونه او نیکې هیلې د نېشنل میډیا درنو لیدونکو. یو ځل بیا مونږ دلته په هریپور کیمپ کې راغلي یو، هغه کوم ځای کې چې زمونږ او ستاسو افغان ورونو کوچیان د هغوی دلته خیمې سوځېدلې وي او د هغوی څاروي دلته سوځېدلي وو. یو ماشوم هم پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی و. هغه وخت کې کوم زمونږ افغانان ورونه خبر شول، مشران ولو په خپلو منځو کې د خپلې وس مطابق یو په بل باندې غږونه وکړو چې یاره د دې خلکو چې کوم نقصان شوی دی دا خو موږ نشو راګرځولی، خو کم از کم باید تر یو حده پورې مالي ملاتړ د دوی وشي. په دغه سلسله کې نن دلته دا مشران راغلي دي، ناست دي دلته ټولو. د افغان کمیشنریټ هم چې کوم استازي دي دلته هریپور کیمپ کې هغه هم راغلي دي، هغوی هم تر خپله وسه مرسته کړې ده او هغوی سره هم په دې باره کې غږیږو. موږ سره دلته ملک شاهین ناست دی چې کوم د اسلام آباد نه راغلی، دلته د خلکو ته هغه مرسته را رسولې ده، نو له ده سره غږیږو د دغو مرستو په باره کې. شاهین صاحب ستړی مه شئ. خیر اوسې، کور د ودان نړۍ مننه. ډیره مننه. ښه، دا د لیدونکو ته ووایه چې تر اوسه پورې دغو خلکو ته دلته څومره مرسته را رسېدلې ده او ستاسو له طریقه نن څونه مرسته تاسو راوړې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. وی که د نیت وي د کعبې د جوړولو د بې وسه انسان زړه جوړ کړه کعبه ده. محترم، و بیا موږ هغه متاثر خاندان سره ته راغلي چې کومه څو ورځې یا 20-25 ورځې مخکې یو درې غمیزه وه په دې ځای کې، او هغې په چې پوره څونه په کور کې څه سامان وه، د هغې څونه چې حیوانات وو او هماغې د رزق یو ذره وه هغه پوره د لاسه ورکړي وو. بیا په دې کې زمونږ بعضو مشرانو لکه حاجي صاحب سید خان نور بعضې مشرانو داسې په ګروپونو باندې آواز وکړو چې دغه متاثره خاندان دپاره یو څه سرمایه راټوله کړو چې د دې اقتصاد بیرته پر راجوړ شي او د خپل د بچو دپاره یو نفقه وګرځي. محترمو، بیا دغه کومه مسله چې کومه فنډ چې راټول شوی دی د کمال الدین په مشرۍ باندې او اعلان حاجي صاحب سید خان کړی، نور معزز مشران چې موږ سره راغلي دي لکه انتظار صاحب دی او موږ سره ډي اے صاحب قدرت الله مروت صاحب دی، همدغسې حاجي صاحب صمد خان دی، کمال الدین ورور دی او موږ سره ملک صاحب روزي خان دی، نور د دې ځایي مشران دي. الله تعالی دې ټول ته خیر ورکړي. لکه موږ سره محمد نوید صاحب دی چې سپک سپیکټر د دې ځای دی، د دې ایریا د کور ودان، الله دې عزت ورکړي دې ته. نو زمونږ ارزو هم دا ده چې د دې د دغه ځای کې چې موږ تشریف راوړی دی د دې د همدردۍ دپاره هم راوړی دی، د دې حوصله اوضیه په ځای کوو چې موږ در سره په درد کې په غم کې در سره شریکي، او دا کومه مسله چې را جوړه شوې ده او پیدا شوې وه د دې خو ډېر لوی تاوانونه شوي دي، خو د دې د همدردۍ د نګاه نه بیا هم زمونږ مشرانو نمایندګانو په کومه ځای کې چې موږ اوازونه کړي او چا مرستې ورسره کړي دي، الله تعالی دې هغې ته اجرونه ورکړي. هغه کومه فنډ چې دی د کمال الدین په اکاونټ کې چې راجمع شوی دی او بیا هغې راټول کړی دی تقریبا د 6 لکو نه زیات دی او د 7 لکو نه کم دی. دا زمونږ په دې د مشرانو او د استازو دغه باندې د همدردۍ د نګاه نه موږ دې ته راوړی دی او دا دې سره موږ کوو. او هغه مشران چې بعضې مشران په دې کې شته دی، موږ سره بعضې خلک شته دی، د دې دپاره د مرستې دغه کړې ده، دعوه کړې ده د مرستې دغه یې کړې چې انشاءالله که هغې ته هم موږ دا ورته ویو چې دغه مسله چې ده دغه کومه فنډ چې دی دا د دې دپاره کم دی، ځکه چې د دې ډېر تاوانونه شوي دي، ځایي تاوان یې شوی دی، انساني تاوانونه یې شوي دي، او همدغسې د اقتصاد دپاره د ښه کېدلو دپاره چې څونه مرسته چا ضرورت وي باید چې نور خلک هم ورسره ودرېږي. کله کله خلک ماته میسج وکړي دغه واقعه چې شوې وله، یو کس میسج کړی وی اکاونټ یا د دې خلکو څه نمبر چې شی نو داسې ایزي پیسه نمبر وغیره دوی سره شریک کوي، که بیا چا خپله مرسته کوله هماغه خپل شخصي کولی شي چې دوی ته پیسې هغه جمع کړي. او بالکل لکه زمونږ د ګروپ د ټولنې زمونږ سره خپله د کومه اکاونټ چې دی هغه د کمال الدین دی، نو د کمال الدین اکاونټ به بیا هم ورسره شریک کړو، که چېرته څوک مرسته د دې متاثر خاندان سره کوي نو هغې ته بالکل هر وخت کولی شي، او د الله د رضا دپاره دا کومه کړنې چې موږ کوو دې کې د الله رضا وي. یوازې یو سړی وایي هر کار چې څوک د الله د رضا دپاره کوي هغه عبادت دی، که موږ هم دا ناسته دلته جوړه کړې ده دا د الله رضا پکې ګورو او دا یو عبادت موږ ګڼو. طبیعي پیښې چې نورو هیوادونو کې هم کله راځي، د هغه هیواد چې کوم سفارت دی، استازي دي، هغه هلته ځان رسوي او د دې خلکو لاسنیوی کوي.
دلته دا خلک کیدای شي سفارت سره مستقیمه اړیکه ونه لري، تاسو نمایندګان یې دلته سفارت باندې همدا غږ کړی و چې یاره د دې خلکو تاوان شوی دی او دا خو رعیت دی، راشئ د دې پوښتنه وکړئ تر یو حده پورې. که موږ عام خلک په شخصي مرستو باندې چندو باندې د دوی مرسته کوو، کیدای شي سفارت یې په یو ځای وکړي او دا د هغوی مسؤلیت هم دی. دلته استازولي ده زمونږ، نو دې باره کې سفارت څه مرسته کړې؟ بالکل زمونږ د سفارتخانې نه هم غټه توقع ده چې دغسې افتونه راځي، دغسې یو مشکلات راځي او دلته سفارتخانه د خپله د اتشي د ماجون ریاست دلته پروت دی، باید چې د دې سره په څنګ کې ولاړ وي، لکه څرنګه چې موږ یو عام خلک یې د دې په څنګ کې ودرېدلو، د دې د حوصله افزایي دپاره، د دې د همدردۍ دپاره. درنو دوستانو، موږ سره دلته حاجي صاحب عبدالصمد دی چې د افغانانو کومه شورا ده د هغې غړی دی او په دغه ساحه کې د خپله هم نماینده دی، استازی دی. نو له ده څخه اورو چې ده د خپل نمایندګۍ تر چتر لاندې د خلکو سره دلته څونه مرسته کړې ده یا یې په دغه سخته کې تر کومه حده د دوی لاسنیوی کړی. حاجي صاحب ستړی مه شئ. الله دې عزتمن لره په خیر راغلی. خیر اوسې، مننه. حاجي صاحب دغه پیښه چې دلته وشوله د خلکو سره، نو تاسو هم خپل ملګري لرئ سره، شورا کې مشران شته دي در سره، د خلکو سره هم تر کومه حده پورې مرسته کړې؟ موږ مرسته زموږ خو دا و چې نه مرسته ده په دې چې څونې مشران چې په دې ځای کې یاري پور په سطح کې پاتېدله، موږ خپلې هلې ځلې په هغه موقع باندې راغلي وو، خالي همدردي مو ورسره کړې ده، د زړه د خلاص همدردي مو ورسره کړې ده، غم شریکي مو ورسره کړې ده او څه مو چې د وسه وو د اریپور په نمایندګي باندې او څونې مو وسه وو هغه مو راوړې ده او دغه حاجي صاحب ته مو ورسپارلې ده، څه خوراکي مواد وو، څه نغده مواد وو او هغه مو راوړې ده، ورته حاجي صاحب ته مو سپارلې ده. زه د دې ټولو د پنجاب د اسلام آباد نه د کوم ځایونه مشران راغلي دي، د دې مشرانو نه غټ شکرګزار یم، غټ احسان یې په موږ اریپور والا باندې وکړه، موږ یې ډېره ونازولو چې دا اریپور والا ده، د دوی کلیوال به یې خو نن زما سره په اریپور کې پروت ده، نن ګایم کې دا احسان یې په ما راواړول، زه د دې نه ډېره سخته شکریه ادا کوم، څونې چې کم څونې یاد کم بیا هم کمه ده. الله مو عزتمن لره، الله مو خوشحال لره، نو دونې احسان زموږ افغانانو سره زموږ د اریپور سره مو وکړه، نو الله مو خپله به ونازوه، الله دې دونې نور هم توفیق درکړي چې دغه د غریبانانو آواز د دې مهاجرو کې مسکین آواز داسې واقع کېږي، نو اکه دې په دې ټولو شوراګانو زما غږ ده چې هر ځای چې نو دا سوچ مه کوئ چې دا پلانکي شورا ده، دا پلانکي شورا ده، د یو اسلامي د همدردي د بشري حق باندې همدردي د دې افغانانو سره وکړئ چې د کوم ځای ما آواز رسي، کوم افغانانو ته کوم مشرانو ته ما آواز رسي، کوشش وکړئ چې د دې لاسنیوی وکړئ، نو به د دې لاسنیوی چې دا بہت غټ ثوابونه پکې دي، غټ اجر پکې ده، نو الله دې دا تاسې الله نه به وغواړي د خپل تکلیف، موږ به هم د الله نه غواړو، نور هم کوشش کوو چې دې خلکو سره لاسنیوی وکړو. حاجي صاحب په کراچۍ کې، کوټه کې، پیښور کې، د لاهور کې غټ غټ تجاران دي افغانانو کې، الحمدلله دغو خلکو ته څه پیغام ورکوي؟ زما ټول تجارانو ورونو ته دا پیغام ده چې د دې خپل غریب مهاجر کوم ځای کې داسې واقع کېږي، د دې لاسنیوی دې وکړي، د دې ضرور لاسنیوی دې وکړي، د دې دپاره فنډونه ولېږي، د دې وسه کېږي، غټې روپو ته هم وسه کېږي چې د هر تجار چې د یو لک روپۍ هم کې د سړي دغه پوره کېږي، ضرورت پوره کېږي، خو زه د ټولو مهاجرو مشرانو ته او خپل ریاست مهاجرینو ته، ریاست د اتشې ته، دیو ته دا مې خواست ده چې خالي راسه د مهاجر هغه وښکې وچیکه، خالي راسه هغه سلام ورباندې واچوه، خالستان هم هېڅ هم نه غواړو، خالي راسه، خالي تسلي بخش جواب موږ ته راکوي، راسه سر باندې د یو غریب سر باندې لاس کېده، دا به ستا دپاره ډېره زموږ دپاره خوشحالي ورځ به وي. ډېره مننه حاجي صاحب. دوستانو، موږ سره دا وخت قدرت الله خان دی چې کوم دلته د افغان کمیشنریټ په استازیتوب باندې په ډسټرکټ ایډمنسټریټر اریپور کې خپل مسؤلیت تر سره کوي. د دغه ځای خلک ته ډېر راضي دي، ډېر ته خوشحاله دي، وایي چې موږ سره په دغه پیښه کې ډېره مرسته کړې ده، زموږ پوښتنه یې کړې ده. نو راځو له ده سره یو څو لنډې خبرې کوو د دغې واقعې په باره کې او چې د دوی څه تجربه شوې ده په دغه مرسته کې چې دوی د خلکو ته رسولې ده
او نور په آینده کې دوی څه کولی شي د داسې پیښو په راتلو سره چې د خلکو ته خپله رسیدګي وکړي. او قدرت صاحب ستړي مه شئ. مننه ډیره مننه، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. خیر اوسې. ښه صیبه دا راته ووایه چې دلته د خلکو سره دا پیښه شوې ده، دې کې تاسو تر کومه حده خپل مسؤلیت سرته رسولی؟ مننه جی. ټول نه مخکې خو به زه چې کله دا پیښه وشوه نو دا خبره چې ده ما ډایرکټ خپل مشر کمشنر شکیل محمد خان صافي صاحب سره شریک کړله او د هغه زه ډیره مننه کوم چې هغه ماته ډایرکټ دا انسټرکشن راکړل چې تا سره څه موجود دي په ګودامونو کې واخله او دوی خلکو له یې فوري طور پر ورسوه. نو هغه سامان چې کوم ما څومره مرسته کولی شي، کوم ما سره اویلیبل سامان و، ما راوچت کړی دی او دوی ته مې سپارلی دی. هغه نه بعد بیا چې کله دا ما سره مشران هم د کیمپ چې کوم زموږ سره د پنیا مشران دي، صمد حاجي صاحب شو، یوسف انتظار صاحب شو او احمد جان حاجي صاحب شو، عمرا شو، نو هغه باندې هم بیا غږ کړی دی. نو هغه بیا په خپلو کیمپونو کې ګرځېدلي را ګرځېدلي دي او د وس مطابق چې څومره چانده څومره دوی جمع پونجي کولی شوه هغه را غونډه کړې ده او د خلکو ته مو سپارلی ده. سرجي زمونږ د افغانانو ډیره تمه دلته چې راځي د خپل حکومت څخه راځي، یونیسیار څخه راځي، یا زمونږ دا کم تجاران ورونه چې دي، ځکه دوی دا درد درک کولی شي چې دا پیښه په یو افغان راشي، نو د خپلې وسې مطابق د خلکو مرسته کړې ده. لیکن دا اولین بار دی چې زه دلته د خلکو نه اورم چې یاره د افغان کمیشنریټ استازي چې کوم دي په دې پیښه کې د خلکو سره ډیره مرسته کړې ده. نور په دې کیمپ کې دلته چې دا کم خلک پراته دي، د دوی داسې مشکلات راغلي دي یا راځي، تاسو کله نورو ځایونو کې هم خلکو ته څه مرسته رسولې؟ بیسیکلی ګورنمنټ اف پاکستان مونږ مقرر کړي یو د افغانانو تحفظ دپاره. نو بالکل چې مونږ سره څه وي په موقع باندې څه موجود او دا څه پیښه کېږي، نو انشاءالله مونږ ځانونه ترې نه زیاتې کوو، نو دا خو کومک دی. نو انشاءالله مونږ به ورسره کړی مو هم دی او ورسره کوو هم. باقي تاسو دا یونیسیار خبره وکړه، یونیسیار باندې هم غږ مونږ کړی دی او امید لرم چې څنګه دوی نور ځای کې مطلب د خدمتونه کوي، کومکونه کوي، نو امید دی چې دا خلک چې دي دا ډېر مطلب د غمجپلي خلک دي او ډېر زیات تاوان یې شوی دی او دا تاوان که مونږ ورله ډېر سره جمع کړو دا تاوان مونږ نشو پوره کولی، خو بهرحال هغه یو ډاډ دی، یو پوښتنه ده، هغه هم مونږ کولی شو. نو انشاءالله یونیسیار نه هم دا تمه مونږ لرو چې دوی به خامخا څه کومک دوی سره کوي. یونیسیار اکثر اسلام آباد کې چې کوم افغان کمیشنریټ دی، د یونیسیار مشران هلته ځي چې څه مسایل یې هلته میټینګونه وغیره ورسره کوي. دغه شانې موضوعاتو باندې دلته د تاسو چې کوم ډسټرکټ ایډمنسټریشن دی که نه، آیا یونیسیار وخت په وخت کله تاسو سره کانټیکټ کړی دی، میټینګز کړي دي چې یاره داسې کوم نیچرل ډیزاسټرز راځي، داسې یو پیښه راځي، د خلکو ته موږ څه ایډ ورکولی شو؟ بیسیکلی چې کوم دلته موږ سره د یونیسیار وګړي دي په هریپور کې، هغه سره ما بذات خود هم رابطه شوې ده. هغه نه بعد بایلیټر مې کمشنر صاحب ته هم ریکویسټ کړی دی چې یاره یونیسیار ته خبر کړي او هغه ته وینا وکړل شي چې د غمجپلو خلکو سره مطلب دا فوري طور پر باندې امداد وکړل شي. خو بهرحال سرکاري کاته یا یونیسیار کاته لږ مطلب د ټایم اخلي، نو کېدای شي چې مطلب د کمې راتلونکي نږدې وخت کې به دوی سره کومک وکړل شي. ډیره مننه قدرت صاحب. درنو لیدونکو، دا ول موږ سره دلته د افغان مهاجرینو چې کوم نمایندګان دي، د دغه کور مشر حاجي صاحب موږ سره او د افغان کمیشنریټ چې کوم استازی دی، د ټولو تر خپله وسه کوشش کړی دی چې د خلکو ته مرستې ورسوي او که نور کوم افغانان ورونه کولی شي د خلکو سره مرسته وکړي. یو خو ګوره په دې خلکو غم تیر شو، بیا پې له پاسه اختر راغی، نو طبیعي خبره ده چې هغه درد اختر متاثره کوي. نو که کوم ورونه کولی شي او دې خلکو سره مرسته کول غواړي، موږ به د دوی چې کوم هغه د کمال الدین ورور ایزي پیسه نمبر دی هغه در سره شیر کړو، نو تاسو کولی شئ چې له خپله طرفه دې خلکو ته چې هر څونه موسه کېږي مستقیم هغه مرسته ورته ورسوئ او کوشش کوئ چې په دغسې وختونو کې د خپلو افغانانو لاسنیوی وکړئ. یوه خبره چې زه نن ډېر زیات متاثره شوم هغه دا وه چې دلته زمونږ د روزي خان په نوم یو ملګری دی، هغه یو کوچنۍ مرسته کړې ده، خو زه ډېر پې خوشحاله شولم او وایي چې اته ګډان د له خپله ځانه خپله یو غریب سړی دی، مسافر سړی دی، دلته د افغانانو به څه ژوند دي، دغه زمونږ ژوند دی دلته، لیکن هغه خپل اخلاص یې کړی دی
او دغه مرسته د خلکو سره کړې ده. نو که داسې هر سړی د خپلې وسې مرسته یو بل سره وکړي انشاءالله غم او ښادي د الله له طرف نه راځي، خو احساس د محرومیت نه کېږي چې یاره د پوښتنې څوک نشته او د مرستې زموږ څوک نشته دي. زموږ خپرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې موږ ته اجازت راکړئ. د الله په امان.